د لوی او مهربانه رب په نامه قدرمنو لوستونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې ټول د روغتیا جامې په تن ولرئ. زه ملالۍ امیري تاسو د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون ښوونکې یم. زده کوونکو هیله لرم چې د ما سره د نن جلسې تر پایه پورې پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ تېره ورځ د نباتاتو په هکله باندې کوم څپرکی چې موږ پای ته ورسولو د نباتاتو په هکله باندې و چې د نباتاتو اساسي برخې همدارنګه هغه عوامل چې د نباتاتو په اغیزه باندې په وده باندې تاثیر درلود او اغیزه درلود هغه مو ټول په تفصیل سره ولوستل چې هغه کومې برخې وې. د نباتاتو اساسي برخې ریښه، ساقه، همدارنګه پاڼې وې، د پاڼو دندې وې، جوړښت و، هغه برخې چې یعنی د نباتاتو په وده کې اساسي رول درلود لکه خاوره دغه مو ټول ولوستل چې خاوره یو اساسي جز د نبات د ودې لپاره و. همدارنګه څه رقم هغه مواد چې د خاورې څخه یو نبات جذبول هغه په څه شکل باندې یعنی د نبات نورو برخو ته انتقالیدل دا مو هم په تفصیل سره ولوسته. هیله لرم چې تاسو دغه ټول بحثونه په ښه شکل زده کړي وي. نو زده کوونکو راځئ چې موږ د نباتاتو په هکله خپل بحث ته ادامه ورکړو. یعنی هغه فصل چې نن شروع کوو دغه څپرکی مو هم د نباتاتو په هکله باندې. زده کوونکو تاسو به تر اوسه پورې لیدلي وي چې ولې د نبات پاڼې زیړیږي، رنګ یې بدلیږي، یا هم مثلا د شنه څخه زیړې شي، یا هم د ونو پاڼې چې کله غورځېږي د دې دلیل څه ده، یا هم مثلا کله په یو نبات کې تاسو ګورئ چې یوه برخه ډیره وده کوي او یوه برخه کمه وده کوي، یا هم ځینې میوې خامې پاتې کیږي اما ځینې میوې پخې کیږي، یا هم په همدا رقم په یو نبات کې هم پاڼې په بخښنې سره په یو نبات کې د ځینو برخې میوې پخې شي اما ځینې برخې دي چې میوې پکې کمې پخې کیږي یا هم لږ پخې شي. نو د دغه ټول دلیل څه شی ده؟ زده کوونکو په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو ډول خاصیت موجود ده چې هغه څه ده؟ عکس العمل. مثلا کله چې تاسو د لمر په مقابل کې قرار ونیسئ نو د ډیر تیز لمر په مقابل کې تاسو عکس العمل ښیي. مثلا یعنی نشئ کولی مستقیما د خپلو سترګو په مرسته باندې لمر ته وګورئ. ولې؟ ځکه چې هغه په تاسو باندې اغیزه لري او تاسو خپل سترګې په ډیر چټکۍ سره پټوئ، یا هم د ډیرې رڼا په مقابل کې خپل سترګې نشئ نیولی، خلاصې نشئ. دغه ټولو دلیل څه ده؟ یعنی تاسو د ډیرې کله چې خپل سترګې په چټکیا سره پټوئ یعنی چې تاسو عکس العمل وښودو د لمر د رڼا یا د لمر د حرارت په مقابل کې. همدارنګه کله چې نباتات هم پاڼې غورځېږي، زیړیږي، یا هم میوې پخېږي په ځینو برخو کې د نبات یا هم نه پخېږي، د دغه ټولو دلیلونه دا دي چې نبات د مختلفو عواملو په مقابل کې له ځانه عکس العمل ښیي. دغه عکس العمل ښودل په ژوندیو موجوداتو کې لکه انسان، حیوان یا هم نبات دغه د یو خاص عامل په مرسته باندې رامنځته کیږي چې دغه ټولو ژوندیو موجوداتو کې شتون لري. هغه څه شی ده؟ هورمون. زده کوونکو په نباتاتو کې هورمونونه موجود دي لکه څنګه چې په انسانانو کې موجود دي، له ځانه د هر خارجي عامل په مقابل کې عکس العمل ښیي. همدارنګه په نباتاتو کې هم هورمونونه موجود دي چې دغه له ځانه څه ښیي؟ عکس العمل ښیي. زده کوونکو موږ په تیرو بحثونو کې یا په تیرو ورځو کې مو لوستلي وو چې په هورمونونه کوم چې په انسانانو کې موجود دي یا په حیواناتو کې موجود دي دغه کیدلی شي په یوه برخه کې تولید شي او بلې برخې ته څه شي؟ انتقال شي. خو دغه انتقال په نباتاتو په حیواناتو کې فرق لري. نو راځئ لومړی د هورمون په هکله باندې ځان پوه کړو چې نباتي هورمون څه شی ده. هورمونونه چې دي د نباتاتو د نمو انکشاف عوامل دي. یعنی هورمونونه څه شی کیږي؟ سبب د دې کیږي چې یو نبات رشد وکړي. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ته وویل چې ولې د یو نبات یوه برخه ډیره رشد کوي یا ډیره اوږدیږي اما یوه برخه یې نه اوږدیږي، چې د دې ټولو عامل څه ده؟ د هورمونونو موجودیت ده. همدارنګه هورمونونه چې دي په طبیعي شکل باندې په نباتاتو کې موجود دي او دا هم پیاد وي چې هورمونونه چې دي دغه عضوي مواد نه دي بلکې کیمیاوي مواد دي یا کاتالیستونه دي چې په نباتاتو کې موجود دي. همدارنګه نباتي هورمونونه موږ وپېژندل چې نباتي هورمونونه څه دي. نباتي هورمونونه موږ وویل چې د ودې لامل کیږي. اوس ګورئ
دغه ګوري ریښه ده یا هم په نبات ده چې په ډېر کوچني یا په ابتدایي شکل باندې قرار لري. نو کله چې دغه رشد کوي په دې شکل باندې بدلیږي یا هم بلوغ ته رسي، همدارنګه کله چې ګلان اچوي یا هم نوې میوه جوړوي، همدارنګه په دې تصویر کې هم تاسو ګورئ چې میوه پخه کیږي او بالاخره پاڼې غورځوي یا هم هغه پاڼې چې د خاورو سره یوځای کیږي یا نبات له منځه ځي، نو په کوچنیو موادو باندې یا هم په تخم باندې چې کیږي بدلیږي. دغه ټول عوامل ګوري، دغه ټول تغییرات چې مونږ د ابتدا څخه چې د ریښې څخه و تر دانې پورې چې یعنې یوه نوې دانه تشکیلیږي، دغه ټول تغییرات د څه شي له امله رامنځته کیږي؟ د نباتي هورمونونو له امله په یو نبات کې رامنځته کیږي. زده کوونکو نباتي هورمونونه مو وپېژندل چې نباتي هورمونونه، هورمون یعنی عکس العمل د خارجي عواملو په مقابل کې او هورمون د رشد سبب کیږي. نو هورمونونه په دوه ډوله دي په نباتاتو کې. په څو ډوله دي؟ آفرین، په دوه ډوله دي. یو لومړی چې ده د ودې هڅوونکي، د ودې هڅوونکي هورمونونه، یعنی په نباتاتو کې هورمونونه چې موجود دي کیدلی شي نبات د هغې په مرسته باندې چې وکړي وده وکړي. چې د ودې هڅوونکي هورمونونه درې ډوله دي: اکسین، ګیبرلین او سایتوکینین. چې دغه درې هورمونونه چې دي دغه د دغه هورمونونو په مرسته باندې یو نبات کولی شي وده وکړي او ارتفاع ونیسي. همدارنګه دوهم ډول نباتي هورمونونه راځي چې ووایو. دوهم ډول چې دي د ودې مخه نیونکي هورمونونه. دوهم ډول څه شو؟ آفرین، د ودې مخه نیونکي هورمونونه. د ودې مخه نیونکي هورمونونه چې دي یعنی ګورئ زده کوونکو، یعنی هورمونونه یوازې داسې نه دي چې د نبات د ودې سبب شي، بلکې هورمونونه هم شته دي په نباتاتو کې چې د ودې مخه هم نیسي. اوس به تاسو سره پوښتنه را پیدا شوې وي چې ولې هورمونونه د نبات مخه نیسي؟ نو فایده یې څه شوه؟ زده کوونکو د دې لپاره چې په نبات کې توازن رامنځته شي، یعنی نبات له حد څخه ډیر اوږد نشي یا له حد څخه ډیره زیاته نمو او انکشاف ونه کړي، نو ځکه د ودې هڅوونکي هورمونونه په مقابل کې ودې مخه نیونکي هورمونونه هم شته دي. یعنی که چیرې یوازې د ودې هڅوونکي هورمونونه په نباتاتو کې موجود وي، نو دا سبب د دې کېږي چې نبات ډېر اوږد شي یا هم له حد څخه زیات انکشاف وکړي، نمو وکړي. نو د دې په مقابل کې د ودې مخه نیونکي هورمونونه دي چې دغه دوه ډوله دي: اکسیزیک او ایتلین. د ودې هڅوونکي او د ودې مخه نیونکي هورمونونو دغه ډولونه چې موږ اوس ولوستل، زموږ آینده درسونه تعقیب کړئ چې په آینده درسونو کې د دغه ډولونه چې موږ اوس نمونه یې واخیستل دغه په تفصیل سره لولو چې دغه کومې اغیزې په یو نبات کې رامنځته کولی شي. زده کوونکو د هورمونونو په ډولونو باندې هم پوه شولو. په ژوندیو موجوداتو کې لکه چې په نباتاتو کې مو ولوستل، په انسانانو کې هم هورمونونه شته دي چې موږ په تېرو درسونو کې لوستلي وو چې په انسانانو کې هورمونونه چې تولیدېږي د یوې خاصې غدې په مرسته باندې تولیدېږي. دغه خاصه غده زه د تاسو نه نوم پوښتنه کوم چې کومه غده وه؟ شاباس، د اندوکراین د اندوکراین غده وه. د اندوکراین غده چې ده هورمونونه په انسانانو کې چې کوي رامنځته کوي یا یې څڅوي. چې دغه د اندوکراین غده چې کوم هورمونونه رامنځته کوي، دغه هورمونونه بیا د انسان په وینه کې یا هم په چیشي کې په انسان د وجود په مایع کې ګډیږي او د هدف حجرو باندې بیا چې کوي تاثیر اچوي. یعنی په انسانانو کې چې هورمونونه په کوم ځای کې تولیدېږي بل ځای ته انتقالیږي، یعنی هغې ځای د همغه د تولید په ځای کې نه ده، بلکې د تولید ځای او د مصرف ځای دواړه یو د بل سره چی لري؟ فاصله لري. اما نباتاتو کې تاسو یاد وي چې په نباتاتو کې کوم هورمونونه چې تولیدېږي، دغه تولید شوي هورمونونه کیدلی شي یو د بل څخه فاصله ونه لري، یعنی د مصرف ځای د تولید ځای فاصله ونه لري، یعنی کیدلی شي دواړه په یو ځای کې تولید شي او په یو ځای کې هم مصرف شي. مثلا ګورئ انځور کې تاسو ګورئ انګور ده. دغه انګور چې تاسو ګورئ په ښه شکل باندې دانې پخې شوي، اما دغه چې ګورئ نظر دې ته وړکی هم ده او دانې هم زیړ رنګه شکل لري، په ښه شکل باندې نه دي پخې شوي، ځکه دغه د هورمونونو تاثیر ده په نباتاتو کې. زده کوونکو د مخکې له دې نه چې د نباتاتو یا د نباتي هورمونونو دندې ولولو، ما تاسو ته ځینې مواد تیار کړي دي. مثلا ګورئ دا بانجان رومي ده. صحیح، بانجان رومي ګورئ
دغه برخه مکمله خامه پاتې شوې ده یا د زیړ شکل په رنګ باندې ده. ولې دا خام پاتې شوی؟ ځکه چې دغه د هورمونونو سبب ده، یعنی کوم هورمون چې په دې کې موجود ده سبب د دې شوی ده چې د دې رنګ زیړ پاتې شي. همدارنګه تاسو دا بانجان رومي ګورئ چې په ښه شکل باندې نظر هغه بل ته پوښ شوی ده چې دا هم د هورمونونو د ودې هڅونکي د هورمون تاثیر ده. یا هم په پاڼو کې ګورئ دغه پاڼه ښه شکل باندې وده یې کړې ده، رشد یې کړی، رنګ یې هم ښه ښکلی شین ده یا زرغون رنګ ده. اما دغه پاڼه ګورئ چې په یو ګورئ دغه دواړې د یو نبات پاڼې دي، دا شنه ښه زرغونه، اما دا څه ده زیړ رنګ لري، پژمورده شوې ده یا هم چې ده رنګ یې بدل کړی ده. دا ځکه چې د دې هورمونونو تاثیر ده، کوم هورمونونه چې په دې کې موجود دي. ښه زده کوونکو تاسو د هورمون په مفهوم باندې په ښه شکل پوه شوئ. نو راځئ چې دندې ولولو، یعنی هورمون په نباتاتو کې کومې دندې ترسره کوي چې دغه دندې هم لولو. لومړی د حیاتي عملیو تنظیم سبب ګرځي. د حیاتي عملیو تنظیم څنګه؟ یعنی نبات رشد، د نباتاتو د تولید مثل، همدارنګه رفتار یا کړنې دا ټول چې کوي تنظیموي، چې دغه حیاتي عملیې لکه تولید مثل، همدارنګه رشد دا ټول د هورمونونو د تنظیم سبب ده. بل د ژوندیو موجوداتو د بدن ثابت ساتل، یعنی لکه مثلا د اوبو ثابت ساتل، څومره اندازه اوبه چې یو نبات ورته اړتیا لري یا هغه مالګې یا معدني مواد چې په نباتاتو کې ضرورت دي د هغوی تنظیمول، یعنی نه له حد څخه ډیر او نه هم کم. همدارنګه د انرژي د تولید او د زیرمې ترمنځ توازن، یعنی کومه اندازه چې انرژي تولیدیږي په کومه اندازه باید زیرمه شي، دا هم د هورمونونو چې ده سبب ده. او بل د ژوندیو موجوداتو عکس العمل، لکه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې نباتات د لمر د رڼا په مقابل کې، همدارنګه د اوبو په مقابل کې، د رشد او د انکشاف د تولید مثل په مقابل کې هم له ځانه چی ښیي عکس العمل ښیي چې دا ټول د هورمونونو دندې دي. راځئ زده کوونکو په انځور کې وګورئ. دغه چې دا چې ده مستقیم یا په راست شکل باندې وده کړي، دا چې په دې شکل باندې وده کړي ګورئ نور په عمودي شکل یا د لمر رڼا په عمودي شکل باندې په دې باندې چې کړی ده تاثیر یې اچولی ده. نو دا چې ده یعنی د لمر رڼا په ټولو خواو کې یو ډول اغیزه کوي یا راځي، نو ځکه دې په مستقیم شکل باندې چې کړي وده کړي. خو دې برخې ته ګورئ نور چې ده په کوک شکل باندې، یعنی نور په عمودي شکل نه ده بلکې د لمر رڼا په ټولو خواو کې یو برابر نه ده، یوازې په دغه برخه کې لمر رڼا دې کې اغیزه اچولې ده یا په تاثیر یې کړی ده، نو ځکه د دې یوازې دغه برخه باندې چې کړی رشد یې کړی، چې دا هم د هورمونونو تاثیر ده. همدارنګه په دې انځور کې هم ګورئ چې کوم مواد له ځمکې څخه اخیستي یا کوم مواد چې په نباتاتو په پاڼه کې جوړیږي دا هم د هورمونونو د تاثیر لاندې رامنځته کیږي. په همدې ترتیب راورسېدو د تاسو کورنۍ دندې ته. مخکې له دې نه چې تاسو ته کورنۍ دنده درکړم نو یوه کتنه به یا هم په نوي درس باندې ولرو چې نوی درس مو د څه په هکله و؟ د نباتي هورمونونو په هکله باندې و. د نباتي هورمونونه چیرې د یو نبات یا د ژوندي موجود د عکس العمل سبب ګرځي، چې دغه هورمونونه هم په انسانانو، حیواناتو او نباتاتو کې موجود دي. کومې دندې چې هورمونونو په نباتاتو کې رامنځته کولې هغه دندې څلور دندې وي، هغه مو هم ولوستلې. همدارنګه هورمونونه څه اغیزې لري په نباتاتو کې یا څه ډول په رامنځته کیږي دا مو ټول ولوستل. همدارنګه ژوندي مثالونه مو هم تاسو ته درکړل چې ولې یعنی ځینې میوې پخیږي یا پاڼې غورځېږي، ژیړیږي، رنګ یې د شنه څخه په زیړ بدلیږي، دا ټول د هورمونونو تاثیر و. نو زده کوونکو په همدې ترتیب د تاسو کورنۍ دنده همدا ده چې نباتي هورمونونه بیا هم تکرار کړئ، په ښه شکل باندې ځان پرې پوه کړئ او تر څو چې تاسو زده شي. نو زده کوونکو هیله لرم چې د نن ورځې درس مو زده کړی وي تر بلې نوې جلسې پورې، چې هغه هم د هورمونونو د ډولونو په هکله باندې دي چې کوم هورمونونه د نبات د ودې سبب ګرځي او کوم هورمونونه د نبات د ودې مخنیوی کوي، دا ولولو. نو هیله لرم چې آینده درسونه هم زموږ تعقیب کړئ. نو تر بلې جلسې او تر بلې نوې موضوع تاسو ټول په لوی رب سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.